د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. نوڼ یاڼه توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ڼه توری دی. دا غشی چې ورسره دی دا راښیي چې ڼه توری داسې لیکل کیږي. د ڼه توري ترڅنګ په ټکي ټکي ڼه توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ڼه توری داسې ډک کړئ. د ڼه توري شکل دې وپېژانده. اوس د ڼه توري په غږ خبرې کوو. ګوره، ڼه د مڼې په سر کې د لیکل شوي ڼه توري غږ دی، لکه مڼه. ته ووایه مڼه. بیا ووایه مڼه. ته اوس داسې نومونه واخله چې د ڼه توری په سر کې راشي. ڼه، رڼه، ڼه، اتڼ. ګورئ، دا مڼه ده. دا لاندې برخه یې جګري رنګ لري. دا پاسنۍ برخه یې سور رنګ لري. دا بندک یې تور بخون رنګ لري. دا پاڼه یې شین رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه مڼه رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د مڼې په کلمه کې یو ځل د ڼه توری راغلی. دغه سور د ڼه توری چې د ما او ه له تورو سره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم مڼه لیکل شوې، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د مڼې لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه مڼه رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. دغې پاڼې ته یې شین رنګ ورکوو. بندک ته یې توربخون رنګ ورکوو. دغه پاسنۍ برخې ته یې سور رنګ ورکوو او لاندې برخې ته یې جګري رنګ ورکوو. داسې. شاباس، همدغه شان ښه یې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښۍ خوا کې یې لومړی یا اول ڼه توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ڼه توری لیکل شوی دی. د ڼه په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي ڼه توري په سر ڼه توری ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ ڼه توري لیکل زده کوو. ډېر ښه، ڼه توری دغسې لیکل کیږي. مونږ د ڼه توري لیکل زده کوو.
ګورئ دا د مڼې د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د مڼې کلمه لیکل شوې ده. د مڼې په کلمه کې یو ځای سور ټکی راغلی دی د م توري په سر کې. اوس د مڼې د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، مڼه لیکل زده کوو. شاباس، موږ مڼه لیکو. مڼه دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ دڼه توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي ڼه توري په سر دڼه توري لیکل زده کړو. شاباس، ڼه توری لیکو. مونږ دڼه توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ڼه توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د مڼې کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د مڼې د هرې یوې سپینې کلمې پر سر مڼه ولیکو. مونږ د مڼې لیکل یادوو. شاباس. د مڼې لیکل یادوو. مڼه لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې دڼه توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ڼه توری یې تور دی. او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د مڼې د کلمو کتار دی چې د مڼې لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ڼه توری او د مڼې دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، ڼه توری لیکو. دڼه توري لیکل زده کوو. مونږ ڼه توری لیکو. شاباس، مونږ مڼه لیکل زده کوو. مونږ مڼه لیکو. مڼه دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. دلته په ښۍ خوا کې څو ځله دڼه توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر ڼه توري په سر ڼه ولیکو چې لیکل یې زده کړو.
مونږ دڼه توري لیکل زده کوو. رڼا توری دغسې لیکل کیږي. مونږ رڼا توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د مڼې د کلمو کتار دی. اوس د مڼې د کلمې په سر لیکو چې د مڼې لیکل مو زده شي. آفرین، مڼه دغه شان لیکل کیږي. مڼه لیکو. مڼه لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ رڼا توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله دڼه توری لیکو چې دڼه توري لیکل مو ښه یاد شي. مونږ دڼه توري لیکل زده کوو. رڼا توری دغسې لیکل کیږي. مونږ رڼا توری لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ مڼه لیکل شوې. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د مڼې کلمه ولیکو چې د مڼې لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، مڼه دغه شان لیکل کیږي. مڼه لیکو. مونږ د مڼې لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ دڼه توری چې نوم یې نوڼ او داسې لیکل کیږي، او د مڼې کلمه چې داسې لیکل کیږي.
له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 22 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.